لرم خواهش چې هر انسان د خدای خوشاله لري، زما خواږه خواږه یاران د خدای خوشاله لري. د نړۍ هر یو کام ښه موړ او ښه خوشاله غواړم. په تیره تیره نر افغان د خدای خوشاله لري. د پاک افغان ټي وي په شیشه باندې ګرانو کتونکو اوریدونکو تاسو ګورئ، یو پښتون خواریکخ، یو پښتون زلمی، یو پښتون مهنتي ځوان، نوم یې رشید خان دی او دی په اسلام آباد کې د پی آی ډي مخ ته د خپله خواري مزدوري کوي. د ډېرې مودې نه دلته کې دا تاسو وینئ دغه ځای کې چې کوم دی دانې مانې وروتئ او په دې ځای کې دا اوس دی راغی، اوس خپله تیاري کوي. په دې ورځو پکې دا دی څه امرودان ممرودان او هغه ځای کې څه کینوان هم راغلي دي، راوړي دي. رشید خانه د څومره مودې نه دا کار کې دلته کې ستاسو والد صاحب د څومره مودې نه و؟ دا زموږ تقریبا دلته اسلام آباد کې راتګه 31 سال شو. ښه، 21 کلونه. ما پلار به مخکې راجا بازار کې میان خرڅول. ستا عمر څومره دی؟ زما عمر 27 سال. ښه، نو ما د پیدایش نه مخکې زما پلار ته اسلام آباد ته راغلی. صحیح ده. هغه به هلته میان خرڅول په راجا بازار کې؟ په راجا بازار کې. او زموږ پلار مې 31 سال شو، زموږ چې د 20 سال روان دی. ښه، نو تا سبق نه دی ویلی؟ بس سبق سره مې شوق نه و. ښه، او د هغې نه پس چې څنګه رالوی شوې نو بس پلار سره په ملګرتیا کې دې ځای کې مونږ خو چې څومره مودې نه وینو او کم ملګري کم خلک چې پی آی ډي ته راځي نو هغوی به خامخا رشید خان پیژني. رشید خان خپل محنت کوي او دله الله تعالی چې کوم دی نو ډېر زیات ښه اخلاق او ډېره خوږه ژبه ورکړې ده. او دې ځای کې دا اوس سهار دی ستاسو لپاره زه ویډیو کوم. دې ځای کې چې کوم دی نو د ده نه ګیر چاپېره بلا د دې اخبارونو نمایندګان او د اخبارونو بیرو چیفز رشید خانه چې څومره بیرو چیفز دي نو د امرودو د دې چڼو نه د دغه نینو نه دغه بټ خو لا سوړ پروت دی، دا به دې ګرمۍ بیا وروستو نو بس ټولو پښتنو ځوانانو ته خصوصا خواریکخو مزدورانو ته دغه وړوکی شان کلیپ د دې د محنت اعتراف او د دې د حلالې ډوډۍ حلال روزۍ ګټلو اعتراف. نو رشید خان طرف ته یو ځل بیا ورځم. رشید خان دا ته چې کومه میوه راوړې دا د دغه نه راوړې ته منډای نه راوړې؟ دا موږ منډای نه. او بیا دلته کې تر څه وخته پورې ستا کاروبار چلیږي او څومره په ورځ کې تا ته څومره فایده کیږي؟ دا سر موږ د سهار 8-9 بجو نه سټارټینګ والو، ماښام 6 بجو پورې. ښه، نو بس د الله لاک احسان دی الحمدلله. الله په کومه ضروري راکوي 1200-1500 په ورځ مې ترې پاتې شي. ښه، دا مې نه لري. ښه، نو د پردۍ مزدورۍ نه هم لري. لکه دا خپل کار چې د خپل کار کې فایده ډېره ده. خپل کاروبار خپل کاروبار ډېر ښه دی، نه پسې چا واش ته نه حساب کتاب. سټارټ د 9 بجو نه کوو تقریبا. ښه، او ستاسو خو اوس والد صاحب همدې ځای نه اول به دلته کې اوس خو هغه ګاډي چلي؟ او زموږ والد صاحب اوس ګاډی چلوي. نو دا هم لکه چې هم د دې د نینو د بټ نه دغه پیسه ایستې ده ماشاءالله. زنده باد. الله د دانو کار چې شروع کړی هغه و. ښه، بس الله یې ستاسو په روزۍ باندې برکت کړي. او یو وړوکی غونته شعر د نظم یو بند چې کوم دی دا تا ته ډالۍ کوم چې د دیاړو لټونکي ستړي ځوانان د ټیکهدار مینت زارو خوړل، څنګه په خوند به د ځوانۍ پوه شي زموږ ځوانان خو مزدورو خوړل. څنګه خوشحاله شم چې رونه زما در په درواړه سرګردان ګرځي، ذکر د کمې سیمې وکړم درته دوبۍ سعودي کې مې ځوانان ګرځي. روډونه ګورې د لاهور او پنډۍ د خېټې غم کې پریشان ګرځي، څوک خرڅوي چڼې دانې وږي، څوک کباړیان شو په ډیران ګرځي. تنکي بچي مو پالیشونه کوي د وطن واړه ښاریو خوړل، څنګه په خوند به د ځوانۍ پوه شي زموږ ځوانان خو مزدورو خوړل. نو ګرانو کتونکو اوریدونکو د پاک افغان ټي وي په شیشه باندې دا وړوکی شان کلیپ
د دې خوارکښ مزدور پښتون ځوان دا تاسو ته ډالۍ سهار مو په خیر ورځ مو په خیر وختونه مو په خیر شه د لوی الله په امان